الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب رياض الصالحين د شرح په سلسله کې د مبارک درسونه روانو او نن به ان شاء الله یو نوی موضوع شروع کوو. امام نووي رحم الله باب يخود باب النهي عن البخل والشح، د بخل د کنجوسی او د ایرس نه منع، او دا ډېر اهم موضوع ده. او به امام نووي رحم الله په دې باندې یو دوه ایتونه یو حدیث پر راوړی ده. موږ ان شاء الله دا مسله تفصیلا بیانو. شریعت موږ ته هر هغه خوی خوله چې هغې د لاسه زمونږ مقام اوچتېږي په دنیا او په آخرت کې، او د هر هغه خوی نه یې منع کړي وو چې د هغې د لاسه زمونږ دنیا او آخرت خرابېږي. کم خوی چې موږ ته ښولی هغه د خوی دی چې خرچه کول د الله په لار کې، په ځان باندې، په بچو باندې، په ملګرو، په میلمه، په غریب، په یتیم، په کونډې، په مجاهدینو، په هر چا. هغې مبارک ما مخکې درسونه کړي. په همدې کتاب ریاض الصالحین کې موضوع بیان کړی او د الله په لار کې خرچه کول. او د کوم خوی نه چې شریعت منع کړي وو هغه بخل، کنجوسی او ایرس کول. الله په قرآن کې ځای په ځای موږ ته دا خبره خولی ده: ان الله یأمر بالعدل والإحسان. الله امر کوي په احسان باندې. احسان د خالق سره، احسان د مخلوق سره. الله سره احسان دا دی چې ته په ښه طریقې سره د هغه عبادت وکړي. مخلوق سره احسان دا دی چې ته د هغوی سره مرسته وکړي، منډه ووایې، د هغوی په مسلو مسایلو کې ودرېږي. د هغه وخته پورې ته د مخلوق سره احسان نشي کولی چې څو پورې ته د ځان نه دا صفت نه وي ویستی. او په چا کې چې کنجوستو وي او بخل پکې او ایرس پکې، د دې په دې باندې عمل نشي کولی. او مخکې به راشي چې کنجوس سړی خود په ځان خرچه نشي کولی، نه به پردي به څه وکړي. دې تفصیل مخې ته روان دی انشاءالله. دا ډېره اهمه مسله او ما نه به خفه کېږئ نه، دا یو حقیقت دی. دا زموږ په معاشره کې دا مرض ډېر زیات دی. هر قوم کې څه مرضونه ډېري، څه ښه صفات پکې ډېري، او ټول قومونه یو شان نه. او د دې په عکس باندې اسراف دی چې د هغې نه م شریعت منع کړی ده. او په خپل ځای کې موږ په هغې باندې هم خبرې کړي. د حد نه تېروته: ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دغه د شیطانانو ورونه دي. ولا تبسطها كل البسط. الله ویل لاسونه دې هم کوله وایي چې بلکل کولاو کې د حد نه زیات پکې شروع وکړي. او د هغې نه مخکې دا ویلي: ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک. ځان د مرۍ نه م منیسئ. نو بعض قومونو کې دا صفت دی چې ځان یې د مرۍ نه نیولی. نو بعض به دوی په عکس باندې د اسراف ډېر زیات کوي. نو زموږ په دې خلکو کې د بخل دا مسله ډېره ده. زموږ په عکس باندې عربو کې بیا د اسراف دا مسله ډېره ده. هغوی به بیا د حد نه وړي او موږ د حد نه کم شوي یو له منډه. نو شریعت څه وایي چې ته په منځ کې اوسه. څومره ښکلی دین دی زموږ. الله سبحانه وتعالی د عباد الرحمن صفات بیان کړي و عباد الرحمن، او په هغې باندې ما بیانونه کړي د رحمان د بندگانو صفات. یو صفت د هغوی دا دی: والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. او هغوی چې خرچه کوي نو نه د بخل نه کار اخلي او نه اسراف کوي، بلکې په منځ کې اوسي. وکان بین ذلک قوام، د اسراف او د بخل په منځ کې. نن چې به کوم بیماری په باره کې خبرې کوو او د کوم صفت په باره کې، هغه بد صفت دی چې د هغې د لاسه انسان ته نقصان ملوي په دنیا کې او په آخرت کې. او د هغې بد اثرات په دنیا کې هم ښکاره شوي دي او په آخرت کې هم ښکاره کېږي. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې په 7 ځایونو کې د بخل بدی بیان کړې ده. په 7 آیتونو کې الله سبحانه وتعالی د بخل بدی بیان کړی چې دا یو بد صفت دی.
بعضو ته به کې اشاره کوو ان شاء الله. او به د بخل اسباب سړي ولې سړي نه بخیل جوړي، به د بخل نتایج سړي. یو سړی بخیل لزه بخیل له وړه خبره نه دي، بد نتایج دي. د شند الله په لار کې لګول او خرچه کول یو غنی انساني داغه څه فضیلت ده. دې ته به اشاره کوو ک الله سبحانه وتعالى توفیق راکو. الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې ده د بخیلانو خلکو مبارک. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. الله کوم خلق چې بخل کوي پاغه سبانی چې مولا ور کړی و دې خبرې ته ګورې پاغه سبانی چې مولا ور کړی. د بخیل سره قمقل بدی چې بخل کوي پاغه سبانی چې الله ولا ور کړی. و یو سړی بدی شي بخل کوي چې د خپلې سړی د خپل شی ځکه به بخل کوي، ځکه پکې دا کنجوسي دا صفت ته، ځکه دا ګرس پکې ډېر خلو بما آتاهم الله پاغه شی باندې بخل کوي چې الله ولا ور کړی. هو خیر لهم. دوی دا ګمان نه کوي چې دا ښه کار دی. ډېر بخیلان دي خپل کار ته سوي خوته وي که بد وته وي، خوته وي. یو بخیل خپل کار ته ګوره بد نه وي، بلکې تا تم نصیحت کوي چې بزن کې کنجوسی راولا. کنجوس بل تم نصیحت کوي بزن کې کنجوسی راولا. لاستی کولاو دی دا بنکا او دی سی مکو دغه مکو. الله دا خو دوی ګمان ده. خو رب العالمین سوی بل هو شر لهم، دا وی د پاره شر دی. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الله اذا کم شی باندې چې بخل کړي دا وته قیامت پر دې سټونو کې واچوم. ذکر دغه آیت په اخر کې الله ولله میراث السماوات والارض. او میراث د زمکه او اسمان چاته پاتې دی؟ رب العالمین ته پاتې نه. به ته به کې سره بخل کې مال د الله دی، دنیا د الله دی، زمکه او اسمان د الله دی، ته د الله او بیا دا الله جل صدر کړي پای کې بخل کې. بخل وې ستا یو پاره کې بخل له یو شح ته شح، او کله بخل ویل کی کله شح ویل کی. ان شاء الله مخې تر روانه دا خبره چې بخلوم درجی دي، کنجوسی او شان نه ده، په دې کې هم درجی دي. د چا کنجوسی ګناه حسابي ګناه کبیره دا دې له سخت عذاب به ملوي. د چا کنجوسی دین له کمه یو بخل له یو شحته. ومن يوق شح نفسه. یو آیت کې دې سرازي په سورۃ التغابن کې ومن يوق شح نفسه. او څوک چې بچ کړي شو د بخل او د یرس د خپل ځان نه فاولئک هم المفلحون. الله اذا خلق کامیاب دي. چې څوک بچ پاتې شو د سنه د بخل او د یرس نه. وشړی چې بخل او په شح کې څه فرق دی؟ مختصر الفاظو کې بخل دې ته وایي چې صد سره یې اسجتا سره دی په دې باندې بخل کول دا نه لګول. او شح دې ته وایي سچې د سره دی دا نه لګول، او د نور سره چې سدي دا غیر مانون کوي. کم یو خطرناک دی شح که بخل؟ شح دیو سره کې رسنا کوم دی. ابل خو بخیل له سید سچې سره دی هغه دی. خدای دویم چې کم دی د دې سره چې سدي اخو منه کړی دي، خو تاسو سره چې سدي نه دغم نه پری دي نه دي دغه نه زیات دی. رجل شحيح چې دی دا بخیل نه دی دغه نه اوچت دی. نو یو ایت خدای شو چې الله سبحانه تعالی وی بخیلان چې بخل کوي دا خیر نه دی بلکې دا شر دی. بل ایت کې درځي چې مؤلف رحم الله دا ایت راوړی دا ولنه واما من بخل واستغنى په سورۃ الليل کې درشمه سپاره سورۃ الليل کې واما من بخل واستغنى. او هغه انسان چې بخل وکړو واستغنى ځان به پروا وګڼو د الله نو د الله دین، وكذب بالحسنى دروغجن وګڼو آخرت، دروغجن وګڼو توحید، فسنيسره للعسرى. الله دته به منګه اسانه کولار د ګرانتیا یا د مشکلاتو لار به ته من اسانه کو. یعنی دته به اسباب الخير چې کوم دي دا به ته الله سبحانه تعالی ګران کی. د خیر اعمال او تسشي
اګران شي. که تاسو خیال کړئ دا د یو نوم سړي تذکره چې کېږي ویلو د پلاني سره دومره مال له خو چېرته وی نه لګو، تعجب مه کوه، دا ورته الله ګران کړی. د ده په شان بل سړی د هغه سره مال ډېر دی هغه یې لګوي، دی نه لګوي. د هغې وجه دا چې ده کې بخل دی، د بخل د لاسه الله ده ته نیک اعمال هغې ورته ګران کړي. بعض کسان چې کلي ته ځي په زرګاو ریالونه روپۍ د هر څه لګوي، هېڅ پروا یې نشته، سامانونه اخلا او یو شی او بل شی او دا غل او دا غیل او کته او بر او حج لا د ګرځي را ګرځي چاته و چې د پری حج خو ته نه معلوم چې لاړ شو. لکه نو 5 کالو کې یو حج کې خیر دی وي که ښه حج وکړه په 4,000-5,000 باندې ارزان حج کې دی هغه نه لګوي. دلیل دی په دې باندې چې الله ورته لار ګرانه کړې ده، الله ورته لار ګرانه کړې ده. ځکه چې د نور هر څه کې د پیسې لګوي، کفیل له اقامې له دې شي ورکوي چې تپوس یې مه کوه. یو ټلیفون چې د کمپنۍ نه راشي د کفیل نه راوړه 8,000 ریاله د ځمکه اسمان یو کې 8,000 ریاله ویسي. بیا حج له سدي ځای خو ته نه معلوم چې پرې خلک وړي او دې کې د پیسې نشي لګولی. دا ورته الله ګرانه کړې ده. الله سبحانه وتعالی دغه ایتونو کې مخکې وایي وما يغني عنه ماله اذا تردى. الله یو کله چې د جهنم ته گزار کړی شي نو د مال بدله څه پیدا ورکی. دا مال خو سړی دې لپاره ګټي چې دنیا او آخرت به خېسته شي. نو بخیل چې دی دغه دنیا دغه حال دی، آخرت په دغه حال شو. نو الله یې څه پیدا ولا ورکړي. او بعض علما دا فرق بیانوي وي بخیل هغه دی چې دی په بل چا باندې خرچه نه کوي خو په ځان یې کوي، او شحیح هغه یو دی چې نه په ځان کوي او نه په بل کوي. او غالبا بخیلان کم یو دي، دا اولنی کې راځویم اولنی په ځان کوي په بل نه کوي، دا ډیر دي دا دویم ډیر دي، دا هم د الله یو عذاب دی. نو په دې بعضو خلکو باندې الله د دنیا ساتي، په دوی باندې دنیا ساتي، په ظالم نه لګي کنه. دومره ظالم انسان دی دا خو پرې چې په بل نه لګي. دا خو یو مسله ده، مسلمان سره مرسته، د مسلمان سره منډه وال، د غریب د یتیم د مسافر دا خو جدا مسله ده. خو خپل هم بدل لې په دې دومره مال کې ودې په بدل ګرځي او کپڑے او شکل او هر څه به ګډوډي، او په کور کې به ماشومانو بدل او د پیسې جمع کوي او جمع کوي او جمع کوي. سره ته حیران شي د الله بنده د بچوري دغه لسته د حل دې پیسو باندې سکی. وما يغني عنه ماله اذا تردى. نو دنیا خو دې شو، اخرت خو دې به ګټلې بالکل نه دی. نو دې مال چوکیداری دی وکړه. نبی هغه بچی په ژوند کې دا خیری کوي یا الله مړی کې چې دغه زینه د پیسې راو بس د بغوم نه لګي په ځانیم نه وی الله مړی کې چې مړ شي نغو دا خو نه چې شکریا ادا کړ الله دې چې رساق درې الله دې سره خدای چې مړ شوی منګه پوز دراوستي لوګي نه مړ کو نه مونږ چې د خجامه چولې نه مونږ چې د خجوان تیر کړه نه مخه خوللې ده او بد جمع کولې او هغه ټول عمر په سعودي عرب کې او دوبۍ کې او بل ملک کې 10 کاله سلويخ کاله 50 کاله مسافری په اخر کې په صندوق کې وړو او پیسې بینک کې پرته ټولې. نو دومره وسړی نشي کولای په دې پیسو باندې چې په اخري عمر کې د خپل ژوند د چا سره تیر کی د خپل بچو سره دې به کروڑپتی لکپتی بیا به مسافری کوي نه مړی او نه پیسې په ځان لګي کړه وایله وی لګوا کله وی لګي وی چې وخراشي به لګو د بازوي سړی خرچه کوي او په زی خرچه کوي دا وخت به کله راځي هغه وخت په انتظار کې غریب د دنیا نه لاړ هغه وخت را نه په بل ځای کې الله سبحانه وتعالى د دې خلکو لپاره څومره سخت وعید بیان کړی تاسو دې غوږ کې دی. اول خو الله سبحانه وتعالى دا خبره کړې ده واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. د الله بندگی کې الله سره شریک مو جوړوي. وبالوالدین احسانا
مور پلا سره ښه کوئ. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. د مور پلار سره، د خپل خپلوانو سره، د یتیمانانو سره، د مسکینانو سره، د گاونډي سره او د اړخ د ملګری سره چې هغه ښځه ده، او د مسافرو سره او د وینځو سره او د مری سره، د دوی سره ښه کوئ. دا الله امر وکړو. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هغه خلک چې بخل کوي او خلکو ته وایي چې بزان کې بخل پیدا کوي. مخکې الله سوی ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، او پټي هغه څه چې سول الله ورکړي. مخکې الله سوی واعتدنا للكافرين عذابا مهینا. الله وی سخت عذاب مونږ تیار کړي. و دې ځکه په زړه کې دا سوچ راځي چې الله وی ښه کوي د دې خلکو سره. एकदम خبره د بخل شروع کړه، نو خبر روان د احسان دا چې د خلکو سره ښېګړه کوي، بیا وی بخیلان. جواب دغه دا دی سبحان الله، الله چې څه خبره کوي هغه بې ربط نه. الله دې سره کې چې یو خبره او بل ځرونه لازم په دې کې څه تړون په دې کې دا دی. الله وی ښه کوي د دې خلکو سره، دا ما چې راته یاد کړو، او چې بخیل نو بیا سره خني شي کولای. ګوره مور پلا سره خو کا چې ته بخیل مور پلا سره وسه خو کی. غریبانان لکه چرته یو 1500 روپۍ د میاشتې ولي یا دوی نه مړیږي، به د دوی د خرچم په سر نه لګي. 1500 روپۍ مونږ ولېږلې. الله وی ښه کوي د یتیمانانو سره. یو سړی خپل بچی نه ساتلی دی، به یتیم سره وساتي، مسکین سره، د ګاونډي سره. سبحان الله، دا صفت د ګاونډي سره ښه کول، ګاونډي باندې خرچه کول، ګاونډي غریب دی تپوس کول، په ښځه باندې خرچه کول، وصاحب بالجنب د سفر په ملګری باندې خرچه کول، مسافرو سره ښه کول. دا ټول الله ته کولای شي چې کله ته بخیل نه. او که تاسو خیال کړئ کم سړی کې چې د بخل دا صفت نه دی، ګوره د خپلوانو سره خپلولي مساتي، دا پروا نه. ښځه یې کنه لکه ښځه ته زم پلانې کړه سې چلې هغه ماشوم شوی دی زموږ صحیح ده، هغه ته چې د پلانې شي مور وړي ځکه چې عادت او تقالید د چینی بوجي د وروجو د کپړې د صحیح دی. ویسو هیڅ خبره لاړ شي ته پوښیو کړه سامان ولا واله دا سړی کولای شي چې بخیل نه. بخیل دي چې ښځه وایي چې زمو پیسې راولګي چې چینی بوجي واله مو د وروجو، هغه وی کینو ما دې غم خادینه څه جوړ کړو چې راته به سم غم خادیانه کې. هکه د کور ته څوک راشي بیا دا تاسو پوس کوي څنګه ولي او دې څه دغه خو کو د کور ولا غم خادي کوي، د بچي غم خادي کوي په خپل خو دغه حل له غوم نه پریدي. نن سبا ولي د خپلوانو سره خپلولي نشتی، یو وجه دغه د بخل له. په سعودي کې یو سړی ناشته 2 کال مسافرې، په 2 کالو کې دنه ته پوښو کته خپل ترته چې ټلیفون کړي، تا ترور ته ټلیفون کړي، تا نیا نیکه ته ټلیفون کړي، تا هغه پلاني او لانی ته کړي. نه زه خځ ته کوم خځې مسله جدا ده، مور پر مسله جدا. تا دې خپلوانو چې ته پوښ کړي دې خرچي دراسه دلته ته پوښ نه کی. او کچرته دې ټلیفونو کې وغو ته وي چې حالات خراب دي، زوی او 50 ریال راولېګا، یو سلیال راولېګا، بیا هو قیامت راغی او تندر راولید، بیا خو بالکل به ټلیفون نه کی. د دې بخل د لاس خپل ولیان خراب شي. نو څومره ناشنا آیت ته ورسېږي بګنه چې الله سبحانه وتعالى وی د دې خلکو سره ښه کوي، به د بخیلانو تذکره شروع کړه. مطلب چې بخیل سره د رښتینی نشي پاللې. پرشتو کې ګور ډېر غټ خبرې راځي، ملګرتیا پاللو کې ډېر غټ کیسې راځي. د ملګری به بیماری، د ملګری به غریب کیږي، د قرض پکاري، د سره به منډه والغواړي. او یو هغه دی وی الله دې سي ملګری راکړي چې مالدار یې وروغي، زاري کې دې سي ملګری نه چې روغي او صحیح مالدار. او کو چرته خبر شو چې ملګری غریب شوی دی، حالات یې خراب شي، بیمار شي، به دې ټلیفون بند کې په طرف نه ورسي. الله سبحانه وتعالى دې دې نیچ صفت او نیچ خوینه دې الله سبحانه وتعالى موږ ساتي. دا یو بل آیت شو
په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هغه خلک چې بخل پکې او نور تم د بخل نصیحتونه کوي، دا بخیل نور تم د بخل نصیحت کوي. کته چرته خرچه لګو کې تا ته وای ها کدا ستا حالات نه وي ته به کامیاب نشي، حالانکه هغه ته د کامیابی لار وته بندي. الله مخکې سوی ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. او چې څوک مخواړي د الله په دین باندې خرچه نه کوي او الله چې وته سویلی باغه باندې عمل نه کوي، دا کوم خلک چې الله خولي دي هغه سره احسان نه کوي، به خرچه نه کوي، الله وي دام ووري فإن الله هو الغني الحميد. الله به زاره ته ضرورت نشته، نستا پیسو ته ضرورت شته. د ادم د بچیم ډیر عجیب دی، الله ول مال ورکړی دی، غوښتل ته الله دی وی لګواز دغه مال کم چې ما درکړی دی وی زما دی نه لګي. الله ته وجاړه د سترګونو دی اوخ کې لاړی شي، اکمې اوخ کې کمې سترګې چې الله ورکړي دا غیر د الله لپاره دوه قطرې اوخ کې نه وي. مسوم عجیب انسان دی. به حدیثونه خو ډیر زیات. یو حدیث مکه مؤلف رحم الله راوړی وعن جابر رضی الله عنه، جابر دا حدیث دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اتقوا الظلم، ظلم نه ځان ساتئ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، یقینا ظلم قیامت په ورځ د تیرو سبب دی. کم سړی چې ظالمي او د ظلم کوي قیامت پر ورځ به د تیری. یو مسله دلته د تاسو ته بیان کوم، زموږ په دې ذهن کې چې کله د ظلم ټکی وورو چې د مزدور او د ټیکدار، مزدور او د منیجر، د مزدور او د کمپنۍ مشر، د دوی نقشه زموږ په ذهن کې جوړه. ظلم الته کی ظلم د خزي سره می، ظلم د بچو سره می، ظلم د مور پلار سره می، ظلم د خپل خپلوانو سره می، ظلم د ملګرو سره، ظلم د معاشري سره، ظلم د خپل ځان سره می. د خپل ځان سره ظلم دی. خپل ځان سره ظلم کوم یو بیان کړي، شرک کوي، ګناهونه کوي. ان الظلم ان الشرك لظلم عظیم. ګناهونه د ځان سره ظلم دی، یعنی وره دا کمزور بدن ته جهنم ته بوزي، نو ظلم دی وکړي ځان سره کنه. ته د پته چې دا بدن کې دومره طاقت نشي چې جهنم ورته صبر وکړي، ته به هم جهنم ته بوزي په ګناهونو سره. دا ظلم دی. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلم د قیامت په ورځ د تیرو سبب دی. بیا رسول الله واتقوا الشح، او ځان ساتي د بخل نه. دې لپاره دا حدیث راوړی، او ځان ساتي د هرس نه. فإن الشح أهلك من كان قبلكم، استاسو مخکې خلک چې تباشوي د غم د بخل او د هرس تلاسه تباشي. څنګه تباشوي دي؟ حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. د دې بخل دلاسه د یو بل ویني توي کړی دی او د یو بل عزتونو کې ګوتی والی د یو بل عزتونه خراب کړی. رواه مسلم، حدیث امام مسلم رحم الله راوړی. سبحان الله، رسول الله څنګه خبرې کې ناشنا خبرې وې. د بخل دلاسه د یو بل ویني توي کړی، همدغه شان ده ویني چې توي به کې د بخل ډیر غټ لاس. اوس یو فوټ زمکه، یو انچ زمکه ستا ماته راوړي، زما ته راوړي، سم مسله جوړه شو جاخه د دې یو فوټ د لاس زموږ په معاشره کې لس میزل کسان وجل، دا څنګه خبره نه. او د دې یو انچ د لاس خاندانونه ختمېده، دا پښتانه دي، درانه خلک دي. ځکه چې د یو انچ د لاس څلور پنځه انسانان د الله بندګان ووجل. بعض پکې وایي ولیاذ بالله، او کله ټکه سخینو سوکو کار دغه دي سره. بعض به غیرت دي سوی وي خزب پرې دي خو زما کوي نه پرې، خزب پرې خود د بغیرتوب دي، زما پرې خود د بغیرتوب نه. دا بخل له اوس یو انچ کتبره، یو پټ کتبره دي کیسې چلې اصله وي د زماده لکه ستاش وغه جاخې ما جوړوزه. اوس یو انچ کما تر وړو، یو پټ تا تر وړو، په دې کې بس وشي. نبی زمالدار کېګم، نبی زه غریب کېږم، او نبی ته مالدار کېږم، او نبی ته غریب کېږم. دومره بخیلان بکې دا خو لا پرې ده چې د دوه کسانو زمکه د باغې جاغ روانه ده. دې بکې دي چې مسلمانان په یو لار باندې تیریږي، دا لار دې لارې ته د سترګې توري ولې د مسلمان په لار باندې تیریږي. دا یو بخل دی، دا بخل دی. رسول صلی الله علیه وسلم یو سړی تیرېدو
او په لار باندې یو ونه و د هغې دا شاخ په دې لاره کې را پرېوتی و نو هغه سړي دا وویل په الله مې د قسم دا به زه لرې کوم ولې چې انسانانو او ځناورو ته تکلیف نه وي کله چې دا سړی مړ شو د دې کار د لاسه الله وبخو او زمونږ غني راوړي ولاره کې رته چې څه فرق دې دمانو کې یو لار صفاکۍ دې د پاره چې مسلمان چرته تنگ نشي انسان تنگ نشي زناور تنگ نشي زمونږ غني راوړي او ګټي راوړي لاره کې رته چې کچه ته څوک مسلمان تیریږي تیر نه کچه ته چې خزه څوک روانه یزي نه چې هغه چې د بې طرف تیر نشي کچرته بدی طرف باندې چې د ساروي زی چې د زناور به تیریږي نو چې تیر نشي داسي بخیلان د بخل له قسم دغه شان د مال په دې مسله کې د میراث په مسله کې چې کم سړی بخیلی د په 100 روپۍ باندې ګوره وجل کوي میراث تقسیم شو ها الګ زما دي 100 روپۍ کمی زه خیر د کمی دي 100 روپۍ لاک روپۍ ته گزاره کوو چې شي دغه شي نه صحیح شي په دې باندې وجلم کوي او کیسونه او کتز او برز دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي د بخل د لاسه دی وبل ویني توې کړي دي چې ویني توې ولي دغه شان عزت دیو بل خرابول د دې بخل د لاسه دې ته نه ګوري چې دا چا خزه ده دا چا خور ده دا چا مور ده دا چا لور ده دې بخل دومره مجبوره کړي دي چې یو مسلمان عزت ته بکیم نه ګوري تاسو زه ناشنا حدیث وورم امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی دی د ابو هريره روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لا يجتمع شح وايمان في قلب رجل مسلم د مسلمان په زړه کې دوه خبرې چرته نه یوځي کی ایمان او بخل سورہ ناشنا حدیث بخل او ایمان نه یوځي کی مطلب دی چې مؤمن بخیل چرته نه مؤمن کې دا صفت نه چې دی بخیل به د بخل اقسام دي بخل کول په خپل مال باندې دا واضح ده دا ټول ته معلومه ده کله چې موږ بخل وایو نو زموږ ذهنوم د یو قسم ته جي پیسې منع کول خدای یو قسم نه دی بخل یو د بخل په خپل بدن سره بخل څنګه چاته د مدد ضرورت ته ستاسو د بدن پکې لګي نزي بخیل یو سړی ته وی ضروره راشه ما سره دا سامان دی یا دا ګاډي په لار کې خراب شوی دی راشه د کول ورکو ګاډي له اکسلیټر ورکی زور ورکی موږ ځاله مغه ته کارو نه دا اوس بخیل له په خپل بدن باندې بخل کوي نو یو بخل دی په علم باندې یو سړی عالم دی علم وسرشتي او نه بیانې بس علم کړه په کوټه کې ناشته ځان له او ځان له کتابونو ګوري او ځان له مسلې ګوري او مسلمان ته هیڅ خیر نشته او کچرته چا وته وی چې پلانیزي کې پروګرام دی او بیان دی او پیسې په ور کوي به سم منډي وي نه د علم باندې بخیل له مال باندې بخیل یو ته ویل کېږي بخل کول په خپل مقام یو سړی د الله سبحانه وتعالى ول عزت ور کړي او معاشره کې ول مقام ور کړي دغه خبره خلک مني څوک په سراغ ورو کې تما سره لړ شي پلاني ته خبرو کې دی نشي تاسو د بخیل په خپل مقام باندې نو باز بخیلان دي په سلام چولو کې دم بخیلان دي خله دومره نه کولوي السلام علیکم د بنور سوک چې سړی دومره خله نشي کولای په سلام باندې بخل نو باز بخیلان دي دم د بخل یو قسم دی چې رسول صلی الله علیه وسلم درود نه وایي امام بیهقی دا روایت راوړی دی دا ابو هريره روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اعجز الناس من عجز عن في الدعاء عجز انسان هغه دی چې دومره عجز لري چې دعا هم نشي غوښته ډېر بدبخت انسان دی دویم وان ابخل الناس من بخل بالسلام او بخیل انسان هغه دی چې په سلام باندې بخیل دا ټول غټ بخیل دی یعنی پیسې په کیم نه لګي ګره پیسې په کې لګي نه زور بګشتي نه سلام نه چي د څومره بخیل د دې منور څه تمساتي بیا پر رسول الله درود کې بخل امام ترمذی رحمه الله دا حدیث اول د حسین ابن علی رضی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم وی البخیل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه وی بخیل هغه دی چې زما تذکرہ دغه په مخ کې وشي او په باندې درود هم نه وي دومره نه وي صلی الله علیه وسلم
او دا په من کې غټ کمې دی. منګه دا نه دی ویلي چې پیسې خرچه کا او دا وکاو دغه وک، خو چې د رسول صلی الله علیه وسلم نوم ویل کېږي نو صلی الله علیه وسلم وایه، دا به موږ کې غټ کمې دی. موږ پښتنو کې دا غټ کمې دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم نوم اوري او هغه باندې درود نه وایي. بعض کسان چې کوم الله سبحانه وتعالی ول توفیق ورکړي، والله دې ول مزید توفیق ورکړي، دا د محبت تقاضم د رسول صلی الله علیه وسلم سره چې ته هغه نوم سره درود نشي ول نور به هغه پر رسو کې او داوی غټ غټ کې ندم بخیلان دي. خد قیامت ته نږدې کېدو یو نه خدای ده، ما د قیامت علامات ذکر کړو که تاسو ته یادي تفصیلا. پغې کې یو دا چې بخل به عام شي. د ابو هريره د روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم يتقارب الزمان، وخت به شي لړ بشي نږدې بشي، یعنی وخت نه به برکت ختم شي. یو حدیث کې راځي چې میاش به هفته شي، هفته به کال به میاش شي، میاش به هفته شي، هفته به شي ورځ به شي، ورځ به د ګنټې به شان تیری. سبحان الله دا وخت دی. دا غي مطلب دا دی دا وخت چې لنډیږي ولی برکت ختم شي دا وخت نه. بیا رسول سموي عمل به کم شي، یعنی وینا به ډېرې، تقریرونه به هم ډېرې، خو عمل کوونکي به صحیح هغه به لګي. بیا رسول سموي ويلقى الشح، بخل به عام شي. د دې دا مطلب نه چې بخل به بدغه ورځ شروع شي، بخل د مخکې نشتی خو په آخره کې به شي عام بشي. ذکر امام ابن حجر رحمه الله وی المراد القاؤه في قلوب الناس على اختلاف احوالهم. وی بخل به عام شي، هر سړی به د خپل حال مطابق بخیلی. نو په غیبه مثال څنګه راوړی دی؟ وی عالم به بخل کوي په علم باندې، نو تعلیم او فتوا او درس او تدریس دا به پریږدي. زه بخپل شخصي دي مولیان پیژنم، دغه شانې ماته ویلي وی چې ریال پکې نه او روپۍ پکې نه، والله ټکه مو وایم. زه بالکل سبحان الله هغه خبره کوم چې امام ابن حجر رحمه الله کړي چې بخیل به عالم به په علم باندې بخل کوي. ښه یو سړی به الله بوله مهارت ورکوي په یو شي جوړولو کې، هغې کې به دی بخل کوي. مالدار به بخل کوي په مال باندې تر دې چې غریب به تبه او برباد شي. نو مطلب د دې حدیث دا دی چې بخل به په آخر زمانه کې راښکاره شي. حالانکه بخل خو د مخکې نه دی، انسان چې پیدا شوی د بخل شتي، خو دې کې مطلب دا دی چې دا بخل به په آخر زمانه کې ډیر شي، څنګه چې موږ نن سبا یینو. سبحان الله روایت کې راځي امام بیهقي رحم الله راوړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو کس دی زنانه صفاتو کې یا رسول الله صوامه قوامه منځونه کوي او روجي نسی او تهجد کوي، الا ان فيها بخلا، یا رسول الله لږه بخیله نور څه ده ډیر نیک زنانه. تاسو دې ته سوچو کې چې منځونه م کوي روجي نسی سوره او چې د زنانه و د زمو په وخت کې نه ده، یعنی زمو خلکو ته زبرګ وایي کنه، اگر کله ټکی غلط ته زمو په وخت کې د زبرګ ده چې روجي دې نسی او پرزي او نفلي او تهجد او منځونه بس دومره نه چې رسول الله بخل پکې دی. رسول الله سم مسکی شوی فما خیر ایذن، خیر پکې دې شي چې ته یادېم لا تذکرېم. څومره ناشنا روایت رسول الله سم د خیر پکې سړي چې ته چې خخزره خواله خو د بخل سره لاړ راغی چې بخیل شو خواله ختم شي. د دې ناشنا روایت بیا دې بخل هم درجی دي. بعض خلک بخل کوي په واجب کار کې، بعض په مستحب کې. دا یو شان خونی دي بخیلان. لکه مثال او زکات ورکول دي، دا واجب دي که مستحب دي؟ واجب دي. نو سړی زکات نه ورکوي د بخیل له په واجب کار کې، د ګناه د درجه د بل نه جدا ده. یو سړی په بچو باندې خرچه نه کوي، په بچو باندې خرچه واجب ده که مستحب ده؟ واجب ده. دا سړی اوس واجب کار نه کوي. د میلمستیا کول د څو ورځو پورې؟ د 3 ورځو پورې. واجب ده که مستحب ده؟ واجب ده. 3 ورځې نه وروسته مستحب ده، خو 3 ورځې میلمستیا کول واجب ده. یو سړی دا میلمستیا نه کوي، یو سړی د میلمستیا نه کوي، د واجب پرېږدي. یو سړی دویم درجه کې هغه دی مستحب کار کې د بخل لري. لکه مثال بخل کوي، مثال قرض ورکول چاله
چاله قرض ورکول دا واجب دي که مستحب دي؟ مستحب دي. نه دې داغه نه په درجه کې کم دي او دا فائدې د ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی دی د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ان السلف يجري مجرى الصدقه وی قرضم دي حسابيږي لکه صدقه ته یو سړي د قرض ورکړه واپس به درکې نو ته وستا پیسې واپس ملو شي او دا صحیح حساب شو د صدقې حساب شو د صدقې اجر او د قرض ورکول اجر د مسلمان سره مرسته کول لدی اجر د ټولي بګی دن راځي رسول صلی الله علیه وسلم با پناه غوښته د بخل نه حدیث کې راځي انس بن مالک روایت ته په صحیح بخاری کې وایي چې كنت اخدم النبي صلی الله علیه وسلم اذا نزل منزلا رسول صلی الله علیه وسلم چې چرته ملړ ما به خدمت کو فكنت اسمعه كثيرا يقول رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر ډیر اوریدا اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن یا الله ز پناینی سم پتا پوری د غم نه او د خفګان نه یعنی مطلب چې الله ما د غمونو او د خفګان او تکلیفونو ما بچ ساتي والعجز والكسل او د سستی نه او د عجزۍ نه الله ما بچ ساتي والجبن والبخل او د بوزدلی نه او د سنه د بخل نه خدای دوته کې رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی چې فائدې ذکر کوم خو د دعا پوره کوی تاسو ته یاد شي وضلع الدين وغلبة الرجال او یا الله ما بچ ساته د دینه چې سړی را باندې زور ورشي او قرض را باندې زور ورشي سړی څنګه زور وري د قرض د لاس زور ورشي هیڅ شی باندې په نسب کې بدنم کمزوري په زور کې بدنم کمزوري په علم کې بدنم کمزوري په خایس کې بدنم کمزوري خو قرض لري دی مې اشتلاغستي او ټیم په وړ راشي زمړ ته د ګورو دروغ و دوه بازه منافقه ته متغلې ناس نو کله نه کله سړی د قارغه بچی ته شاهین وای د قارغه بچی ته ممکن کله صفت بوله کې ول سړي حالات مجدي شي نو سړی بزړه کوي چې زه مجبور نه تعالی ما جوابونه درکول دا د سړي ضرورتیا ده ضرور شو د دین پر رسول زم پناه وته چې الله دین می ساته الله سبحانه تعالی موږ ټول حفاظت کوي الله دې موږ د قرضو د دې خصونه الله موږ ساتي او په چا باندې چې قرضې د الله سبحانه تعالی ته ختمي کی د دعای د ساتي ډیر ناشنا دعا ده اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال ما تفسوي جزء تفسير فائدة ذكر كوم ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي سوي والجبن والبخل لكن دود وټکی رسول الله یوز ذکر کوي خو دې ذکر د بوزدلی یره او بخل د یوز ذکر کړو علما وی الجبن والبخل قرینان دا دوه مرګري دي بوزدلی او بخل دا ملګری دي ځکه چې د دوانو نه فائدہ نه غسته کی نو بوزدلی سره داغه د بدن نه فائدہ نه غسته کی او د بخیل سړي د مال نه فائدہ نه غسته کی ځکه دوانه یو زیرا اوس مثال کې وځي کیستا مسله ده او که سړي راځي چیزو خدای دې چې کې دې چې مسله سخت شي کسانو به ټوپک مراوړي دی او مشران ناشتي او پلانې دی والله ير ته زته ودا ګور د بدن نه څه فائدې نشته بوزدي لري بل بخیل له پیسې تذکرې دی تو کړه پیسې ما سره نشته نو بدن کې کبو خلو کې نو دته بوزدي ویل کی په مال کې چې بو خلو کې دته بخیل ویل کی او دایت ساتي سمره شاعری چې عربو کړي د پوخا او پوخانی غټ شاعران چې په دوه صفاتو به د سړی صفت ډیر زیات کو دی باندې غټ فخر کو یو چې کوم به بہادر انسانو او شجاعت په بکیو د صفت بخل کو ډیر کو دویم چې سخی انسان بو دغه صفت بخل کو ډیر کو ان د دوه صفاتونه دیو به سره تړلې شي دي بخیل بوزدلی او بوزدلی سي بخیلی ورسېدی بده کنه بخیل به لازم بوزدلی او بوزدلی به سي بخیل به یو ناشنا روایت یاد ساتي ابو هريره روایت ته السخي قريب من الله سخی انسان نږدې دی چاته الله سبحانه وتعالى الله ته نږدې دی ولې نږدې الله ته ځکه چې دی عبادت کوي په دې مال باندې دا مال لګولم عبادت تر الله په لار کې نو دی نږدې شو چاته
الله ته، وقریب من الناس او خلکو ته نږدې دی، د خلکو مخ وخت کنه هلته ځکه چې د خلکو سره منډه وي په دې مال استعمالي. والبخیل بعید من الله، او بخیل او رسناک د الله نه خو لري دی، ځکه چې الله په دین خرچ نه ده کړې. او که چېرته یو ریال چاله ورکي نو بیا د ځانه BBC ولا جوړ کی او هغه بیا بیان کی او بس راغلی او ما جواله چېرته به چاله په عمر کې قرض نه ورکي، خو څوک پسې ورشي ډېر مینت او زاري ورته وکړي 500 ریال ورکي، بیا ورته هغه ووایي ورور څوک به خبرې نه، بس الله دې خبره بیت موده زما څه کار چې خبره به چې لاړ شي راغلی به پلانې ازوی چې راکوي ما جواله 500 نه. د بخیل سړی چېرته د الله په لار کې پیسې لګوي نه که ولګوي هغه دغه حالي وي نو د الله نه خو لرې شو. بعید من الناس او د خلکو نه هم لري. د بخیل سړي سره چا لګي؟ ځکه د دین په دې مشرانو کې په دې سلفو کې د بعضو نه دا نقل له وایي زه چې بخیل ته وګورم په دې زړه مې سي چل کېږي نو د بخیل مخ ته به هم نه کتو. دا بخیل سړی په سړی سي بدلېږي، ګرم ګرم کېږي په یو ځای کې ناست بل ځای کې ستا به ورته غوسه پیدا شي چې موږ تا نه چې د څه ونه لیدو نیم زرما او ټوله زما و یو ځای کې ناست بل ځای کې ناست یو ځای کې ناست بل ځای کې. بعید من الناس د خلکو نه هم لري. غم خادي ورسره څوک نه کوي ځکه چې غم خادي خو په څه کېږي که نه نه د بخیل سره غم خادي په څه کوي؟ اخو یا غم خادي مې په کار ده که څوک را پسې راشي او را سره وکړي غم خادي ډېره ښه الله دې ولې جنت ورکړي. او که زمونږ د طرف نه پکې څه لګي نو بیا ته پوه شو غم خادي بیا ولې بل رنګ ورکړي. دا رواجونه نشته په شریعت کې وایي ته به چې داسې دیندار دی په خپله به کې دومره رواجونه وي رسمونه د شریعت خلاف هغې ته نه ګوري خو داسې مسله کې به دا یاده کړي. ولسخي جاهل دې ته غوږ کېدی رسول صلی الله علیه وسلم وایي جاهل سخي احب الى الله من بخیل عابد. د الله خوښ دی د هغه عبادت کوونکي نه چې هغه بخیل دی. دا په دې زړه ولیکئ، په دې زړه جاهل سخي د الله خوښ دی د عابد بخیل نه. دا یو نیم تهجد او روجې او خیر پکې د سره نشته د انسانانو سره هیچ چا سره مرسته منډه هیڅ هم نشته. دا څومره ناشنا روایت. امام ابن مفلح رحمه الله وی ناشنا خبره کړې وی عجبا للبخیل. دی بخیل ته چې زه وګورم ډېر په تعجب کې پرېوځم. ولې؟ وی دا بخیل یریږي د غریبۍ نه. بخیل چې را بخل کوي د څه د لاسه کوي؟ د غریبۍ د لاسه، خو یې غریب دی. دا اوس تعجب په پکار دی. یو سړی یریږي د غریبۍ نه او واقع په څه کې دی؟ غریبۍ کې. لکه یو سړی دی غریب نشم پیسې جمع کوي، غریب نشم ریالونه جمع کوي، غریب نشم چا سره ښېګړه نه کوي او په خپله غریب دی. دغه څښا پسخا جامې په بد حل ښه خوراک نه کوي، ډاکټر له نه ځي نو د څه نه چې تښتېدو په هغې کې پروت دی وقمقل ته پته نشته چې زه غریب یم. زه مالدار یم. څه شي ته مالدار یم؟ ما یو ورځ یو کس ولیدو ښه مالدار دی او ډېره سخته مزدوري کوي، مشر سړی د بتې به د بازار کې مې ولیدو. ما یې څه کې هلته ولاړو د دې ګوتې نه څه پټۍ تاو کړې وه، خو هغه پټۍ دې تاو کړې وه د دې بجلۍ نه چې تارون نه چې تاووي ما دا داسې کړې وي کېدای شي ما داسې تاو کړې وایي دا خوږ شوې ده نه د هغې نه دا وینې په دې لاس باندې کته را روانې وي. ما ورته وایم داسې کار وکړه چې دا زخم دا پر هر کې داسې خراب شي دا ورته بیا مسله غټه کړي نو دې نږدې ډاکټر له به ورشو یا دغه سټور ته به ورشو دې باندې به دله دوایي ولګوي که ګنډلو ته ضرورت را شي یو ټک دوه به ترې وباسي خو چې دا ګوته دې خرابه نه شي دا ګوتې دې نو مزدوري به وکړي ګوته یې نه بیا مزدوري نه شي کولی. ما ته وایي نه مخکې هم دې خرابه شوې ما دې پټۍ تاو کړې وه ښه شوې وه ما زه بیا ګرځه مزې کوه. هم دغه کس یو ورځ به یو مجلس کې ناست و موږ پلاني ځای کې ځمکې دي او داسې او دغه خلک ناست وو که نه ما زه ورته وایم چې په دغه ځمکو څه کوې په دغه ته څه کوې بل اوس ما لیدلې ولاړ وې او ګوتې نه د بجلۍ پټۍ تاو کړې وه د هغې نه وینې بهېدې ته وایې زه جیداد والا یم داسې جیداد که ما سره یي زه سیند ته ګزارم ځکه چې ما ته داسې فایده نشته. دا زه چې کومې خبرې کوم دا یو حقیقت دی که څوک په دې خفه کېږي هسې به خفه کېږي. داسې خلک ډېر دي کپړې پیزار خوشبو
په صابون په دې کې هم بخل کې پاتې لغټي خبره ډوډۍ کې بخل لکه مثال کې زه به تفصیل وکم خیر دی او کچا کې دا صفت ان شاء الله مونږ کې به دا صفت نه دلته شومره نه چې کچا کې لري دي کې رضان دا یو نیم کس وی چې د زمانه چا د خبر کړي دی چې څنګه دا خبرې کوي نه چا ما ته چا شکایت نه دی کړي خو که بچا کې رضان نه دی لري دا یو نیم کس کوي ډېر کې اوسېږي د انډیوالانو سره لړ شي ځان له روټۍ راوړي د روټۍ په پترخ کې یې ځینې ویلي پټ پټ بکړس کمرې ته ورننه وشي دا غټ بخیل دی او زما په نظر کې زم چې الته رسول صلی الله حدیث کې چې بعید من الناس د خلکو نه خلري زما په نظر کې دا ډېر سپک انسان دی یو روټۍ بر پټ کمرې ته ورننه ځان بدن نو څوک انسان رانه شي چې ما سره دونه نه ونه خوري دی به مالدار ختن خابه خطاقت وي خو صرف چې څوک د دې سره کینی دا خبره به بدله کی ولې د پلانې ما سره کیناس ولې د ما سره ډوډۍ خوري ولې د چل کې ولې دغه چل کې دا څومره سپک کار دی سوي راوړي ځان له ډیریت او د کټ سر تلاندې پراته څوک نه هغه ټیم کې بیا به ورځيو خوراک کوي زه ورځيو ډیریت ورغله ومه یو مرګري خواله هغه مرګري اوس نشته که اوس په درس کې نه ابو خ تعجب کې پروت او خاندلی به وي زه دغه سره نه شومنو دغه د انډیوالانو نه شو یو کس به کېږي د بهر نه چې ته بازار ته تلو مالټي راوړي ځان سره نو چې څنګه مالټي راوړي راځنه نو وته د قصه لکه زه د اوریدل خبره ته نه کومه امریکا مالي دي مالټي څنګه الکه دا مې راوړي ارزاني مالټي دي چې شروع کړو دا ټول کسان ناسي زمنا سما سره دوه کسان نورم تل او غ پلانو له ور نه کوي څنګه بلی کمرې والا وو یا بانډي والی جدا دغه د بخیل ځامن وي ورنه کوي هغه د بخیل ځامن ته شي نو بیا په دغه ځکه دا تقسیم کړي او مال دومره خندار غلي وا او دومره غسر علم راغلی و چې هغه زما په مخ کې تقسیم کړي یو ته یو مالټه ستا شو بل ته استادان سره کې زما نمبر هغه ماته مو چې یو ته واله زمانه به وړي زما خو کې جبر الله ځاګه ته یو ته واله دا به فلسطین کولی دي ناغه یو ته وی چې د پلانې نشتی دغه کټ ته دي سر ته وته کېدا وې د وختي خړلې دا کوملګری چې زه بوله ما زمو سکارو ناغه سر دي ټیټ نیولې چې سره وته ما ته وی چې مزه دي حالاتونه خبرې بدا اول پر نه شي چې زه یعنی زه ناشنا وم زه خبرې نه لري قصونه دا دلته چې کوم حالات دي د غریبانو خلکو ما د پته الله سبحانه تعالی دا حالاتونه موږ ساتي او دې پیسو په دې مزدوري په دې مسافرۍ بس کې سړي بګی دا حال ما خبره دې پوری کوله چې امام ابن المفلح رحم الله وی چې دا بخیل ډیر عجیب انسان دی ولي د غریبۍ نه تختیدو په غریبۍ کې واقع شي به درس په اخره کې یو څو اسباب او آثار هغه ذکر کو چې وسړی بخیل شي نه په د باندې څه آثار راځي یعنی څه نتیجه ده اولنې سوچ او غم بخیل سره همیشه په سوچ کې دا خبره غلطه کې صحیح ده همیشه په سوچ کې لکه اوس د پیسې ځان سره خو دي دې میاشتې جمع کړې بلې میاشتې سباله چې شمارل سلې له بګي کوم اوس د ټول سوچ او فکر او د شپې او پروان او ملګرو چې داسې چکه به تیری ګوره منګه کانو خوړې کله و خوړې شي چل شي ټول اور سوچ او فکر نه کې پیسې ته به یوځي کې زیاتې ولګي خزي ولګولې بچو ولګولې هغه به ځان له فکر او سوچ ما یو بخیل یو ورځ هسپتال ته وړم ما وړو کسو خو بخیل سره بیمار شونو د درد دراسه سمې چې وله مې لکه چې چیزو هسپتال نه نه زه خکېګم د درد به مې راځي چې بخیل سره بازارم خرچ نه نو دور ته ما وې مې لکه راځه که خرچې سم سره زب خرچو کو ته راځي چیزو ځکه چې درد ځنی شم لیدنه ته به څومره تکلیف خیر په زور دغه سره مې هسپتال ته ورسو ډاکټر و د ډریپ اوستنه و د شینه ولګول چې مې د پیسو ورکولو ټیم راغی سړی کلک شو چې نه پیسې به زور کو لکه ما زه ورکو وینه دا بده خبره زه ورکوم بس په مشکل سره بټوره وېستو ډېر په سخته احمد اوس پته چې دې سړی باندې ستيري درې ورځې بیا چې دغه کسر زميله او شی نو طبيعت به خراب
لکه ما هغه تکلیف درته وشو دغه دړ که څنګه چې بیا دې ډاکټر له بوځو هغه سوچ کوو چې شته دي شته دي زه تباه کړی اوس ته بیا ما ډاکټر له بوځي 3 ورځې په غم کې چې زه ورسره ملېدم ګپ شپ پې نه لګاو دغه شان به غلی ناست نو ولې ته غلی ناست نو دغه پیسو په سوچ کې دا کمې چې لګېدلي په هسپتال کې نو یو نتیجه دا ده. دویمه نتیجه دا ده دشمنی د بخل له لاسه جوړېږي. دشمني او باید ما تفصیل مخکې وکړو چې رسول زموږ چې د لاسه به وینې تویي. درېمه نتیجه دا ده خلک همیشه د دې سړي بدي بیانوي. چېرته تاسو چې د اورېدلي په مجلس او بیټک کې چې د پلانې بخیل ډېر ښه سړی خو چې کینې پلانې مړه در کوه درته ګورم ولې بخیل دی وایي نه د چا سره مرسته کوي نه د چا په کار راځي. دغه شان 5م نقصان پکې دا دی چې کوم نعمتونه ور الله ورکړي د هغې خو نوم ونه سکي بل ته خو یې نه سکي بل له خو یې نه ورکوي خو په خپله هم نشي سکلی ځکه په خپله یې سکلی مونږ وایو چې په خپله مزې کوي خو په خپله هم مزې نه کوي. دغه شان 6مه نتیجه دا راوځي چې غټ اجر او جنت ګټل د هغې نه دی محرومه شي. ولې ځکه چې اجر ګټلی کېږي په دې چې دی خرچه وکړي د الله په دین کې او خرچه دی نه کوي. دغه شان د عذاب مستحق شي کله نه کله چې فرض کارونه دې پاتې شي واجب کارونه د بخل له لاسه پاتې شي د عذاب مستحق شي. ښه د څه د لاسه په انسان کې بخل راځي نو د هغې یو غټ سبب دی د دنیا سره محبت. کوم سړی چې په دنیا ډېر مینې ټول مینه کوي دنیا سره خو بعض د دنیا سره ډېر محبت کوي او د دنیا هر څه ګڼي نو دا سړی بخیلي ځکه چې د سوچ ټول دنیا او مال او مزدوري او دغه ده نه دی به چېرته خرچه ونه کړي. دویم بخل په سړي کې د جهل د لاسه هم راځي چې سړی جاهلي او دا پته ورته نشته چې شریعت موږ د دې بخل نه منع کړي یو جاهل دی یو به بخل کې واقع دی. دریم سبب په الله باندې مضبوط یقین نه کېده. د بخیل سړي په الله باندې ګوره مضبوط یقین نه ځکه خو بخل کوي کنه ځکه خو دې دا پیسې جمع کوي الذي جمع مالا وعدده الله وی مالونه جمع کوي او صرف شماري روالي څوک بالغ کې دي څوک د قانون لاندې دي څوک دیوال په سړي دي څوک په دغه کې دي په بینک کې صرف روالي شماري کش پوره دي به ته تسمتو کې يحسب ان ماله اخلده ګمان دی چې مال ما ساتي او کدا مالینو زبر بس ژوند تیروم دا اوس ګوره په الله باندې یقین نشته کنه ساتل خو الله کې مال به تاسو وساتي او ډیر غریبانان دي چې او خپل ژوند تیری د مالدارونه او ډیر مالدار دي چې غریبان د لوګي نه مړ شو. نو د بخیل انسان په الله باندې یقین سي هغه کمزوري. دغه شان یو سبب د بخل دام دی په کوم معاشره کې چې سړی وشيږي او هغه بخیلی نبی دا سړی بخپله سي بخیلی لکه اوس یو سړي مشرانی او هغه مشران سي بخیلانی دی به سي دی به بخیل څنګه چې مشرانی دغه شان کشرانی او ته چې څه کوې ستا بچي تعیني زمونږ پلار وی جمع کوي زه خو به هغو ته معلوم وي که نه بیا همدغه ځای کې هغو جمع کوي او چې کله تا ویني چې زمونږ پلار په جومات خرچه وکړه په مدرسې وکړه په یتیمانانو وکړه په کونډې وکړه په مجاهدینو وکړه په موږ باندې خرچه کوي ښه کپړې زمونږ پلار استعمالوي ښه خوراک خوري اسراف نه کوي د حد نه تیري ستا د اولاد به هم دقه شی ځکه تا ولې تربیت ورکړو دا مې یو تربیت دی او که تاسو ته یاد ما چې کله دا مسله بیانوله د بچو تربیت کول پای کې ما یو دا ووی یو هغه تربیت دی چې بغیر د وینا نه کېږي لکه ژبې استعمالولو ته پکې ضرورت نشته او هغه دا تربیت دی ته چې څه کوې دا ستا د بچو تربیت دی. نو کله کله دې د لاسه په سړي کې بخل پیدا شي چې مشران څنګه کشران هم هغه شي. نو درس په اخره کې زموږ ټولو ته دا نصیحت دی چې د ځان نه د بخل دا صفت انشاءالله په موږ کې به او کوم ملګري چې دلته ناست دي او بیا څوک چې زموږ دا بیان اوري انشاءالله به کې به د بخل صفت نه وي دا به زموږ ښه ګمان په دې ملګرو باندې او که په چا کې د ځان نه لرې کړي. ځکه یو شاعر وایي اذا جادت الدنيا عليك فجد بها وی دنیا چې د باندې را کولاو شي نو تیم کولاو که به د خلکو باندې على الناس طرا انها تتقلب په تعدی کې په انسانانو باندې هم ته داسې ونوله الله یې په تا رانولي که نه ته یې په انسانانو ونوله انها تتقلب د ورځې ګوره بدلېږي سبا به سره بیا نه
فلا الجود يفنيها اذا هي اقبلت. وی چې الله چاله دنیا ورکی کنه وی په لګولو نه ختميږي، چې الله ورکی کنه په لګولو نه ختميږي. ولا البخل يبقيها اذا هي تذهب، او چې الله نه ورکی نو په بخل باندې نه ساتل کیږي. څومره خوري خبره کړي چې الله ورکی په لګولو نه ختمي، او چې الله نه ورکی ته ډیره جمع کی او ډیر وس کوی چې نه دیسو زبدیسو کوم زبدغه کوم خو پاتې کیږي نه، دا به لازم شي. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی دا ابو هريره روایت ته ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان، هر سحر دو ملائک د اسمان نه راکوزي هر سحر. فيقول احدهما يوداوي اللهم اعط منفقا خلفا، یا الله څوک چې مخرچه کوي د غیبه بدله کول ډیر سور کی. د دې یو دعا ده. ابل سوی اللهم اعط ممسكا تلفا، یا الله څوک چې نه لګي د مال ولا خطبه او برباد کی. متفق علیه حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دغه شان یو حدیث کې راځي د ابو هريره روایت ته، او په صحیح بخاری صحیح مسلم کې شتی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله وی حدیث قدسی ده انفق یا ابن آدم ينفق عليك، د آدم بچی مال لګوا موږ بدلم نعمتونه ډیر درکو، د آدم بچی لګوي موږ بدل درکو. دا خدای الله سبحانه وتعالى خبره، او د الله په خبره کې شک دا نشته. رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده ولست بباخل، زه بخیل نه یم. یو روایت کوي ثم لا تجدوني بخیلا، او دا هغه وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم خبره وکړه. جبیر بن مطعم وی چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم روانو د حنین نه واپس غزوه حنین هغه جنگ چې وشو نو پای کې غنیمت ډیر ملو شو. رسول صلی الله علیه وسلم واپس روانو نو دا باندې چین رالو، او یا رسول الله موږ لراکاو باندې چین اکثر دي چې دا وی بدوانه ویله طریقه نه ورزي له خبرو. حتى اضطروه الى سمره، دمر را جمع شو پر رسول الله باندې چې رسول الله ته راځي تنگ کو نو رسول الله د کیکر په ونه پوری شي وان خلاو. فخطفت رداءه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صادر د دې ونه کې وان خطو. فوقف النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله مدرد فقال اعطوني رداء، زمانه کمیز صادر مال راکړه، زمانه صادر مال راکړه. فلو كان لي عدد هذه العظام نعما لقسمته بينكم، دا څومره ونی چي دي او دا څه د کیکر دا ونی کعامي ونی تاسو تخکاری د دې په اندازه باندې ما سره نعمتونه یو ساروي او مالونه وی والله چې ټول به تاسو له درکم. ثم لا تجدوني بخيلا، خو ما به چې بخیل ونه مو میږي بخیل نه یم. یعنی رسول الله هغه ته گزاره کوي، گزاره در کومه، او دا چې لیټ کومه دې لپاره نه لیټ کوم چې زه بخیل نه یم، دا ټول به تاسو کې تقسیموم. خو دومره دې چې صبر وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابو بکر ته وي، اسماء بنت ابو بکر د رسول صلی الله علیه وسلم سره خینه ده، د عائشه خور ده. وای ما ته رسول صلی الله علیه وسلم چې لا توکی فیوکا علیک، وی غوټه مور کو غره الله به باندې د نعمتونه بند کی، غوټه مور کو الله به نعمتونه بند کی، د غوټ کولو کی ګوره څوک چې غوټي ور کوي الله م غوټه ور کی د نعمتونو ده. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم انفقي او انفحي او انضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك، شماروي مګور الله به مشماري. دایره سره خرچنه کې ذکر چې چرته کوي هم سم شماري، او الله په لار کې پیسې لګي سره شماري دومره الله به مشماري ګور. ولا توعي فيوعي الله عليك، اشاره وي مګور الله به باندې به اشاره کوي. دا څومره ناشنا نصیحت، څومره ناشنا نصیحت ته چې رسول صلی الله علیه وسلم کړي. او درس ختموم په اخره کې صرف د فائدې لپاره دا واقع ذکر کوم. ما تاسو ته بیان کړم ده هم د ریاض الصالحین په درسونو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی روانو په صحرا کې فسمع صوتا في سحابه، نو په وریځو کې یو आवाज واوریدو اسق حدیقه فلان، لاړشه او د پلاني هغه پټې چې دا خړو بکو بالته بوزه.
فتنحى ذلك السحاب نو دا وریځ ته د کس وریځ ته کتو دا وریځ روانه شو فافرغ ماءه في حره دا وریځ لاړه په توره کاړجن ځمکه وه لکه تاسو دې کې د مکې مدینې ځمکه څنګه دغه شان توره کاړجن ځمکه ده او دا وریځ په لپاسه رااله فافرغ ماء الته اوبه ورواړولې اوس په دې کاړجن ځمکه کې اوبه باران الته ورېد فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله نو نالي جوړی شوی کنالت نو په دې نالو باندې د اوبه چراري نه ټولي اوبه په یو نالي کې بیا ورلې او رواني د اوبه د سړې په سیم شاته روانو چې راواز ورېدل و چې کله دې ورغه فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته یو سړی ولاړ کوداله وسره ده په خپل پټی کې د اوبه راړې دی خو وته وی پلاني استاسوم ده هغه دی پلاني خپل نیمه وته وی اقنیمه وته هغه د چبوريزو کې ورېدل او ته ښا نو ایمان له نوم سره ته پوښ کې وی ما आवाज وریدو په وریز کې چې دی وریز ته حکم شو چې لاړه شه او د پلانیز مکه له وبو ورکا ستاره نوم ویل شي فما تصنع فيها تسکر کې هغه ته وی اما اذا قلت هذا چې دومره د خبره پته لګیدلې نو بیا هو زما دا کار دی اتصدق بثلثه دیویسه زړه پټه په دریو شو کې تقسیمو یویسه د چا ده د الله واكل انا وعيالي ثلثا یویسه زما د بچو ده وارد فيها ثلثا او په دیویسه باندې بیا په دې پټي باندې خرچ کوم درې سي یو د الله یو د بچو زما ده یو د پټي لپاره ذکر الله سبحانه وتعالى دی مهرباني ته وګوره چې دا وریز په دې تور او کاړجن زمګه کې روانه شو دا غزمه کې وبو ورکړي دا حدیث امام مسلم رحم الله راوړي نو کله چې تاسو د ځان د بخل د صفت لري کې او د الله په لار کې خرچه کوي الله سبحانه وتعالى به مستاسو په مالونو کې او په علم کې په بچو کې په عمل کې په هر څه کې الله برکت واچي الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى دې موږ د بخل د صفت نه ساتي او الله سبحانه وتعالى موږ کې د سخاوت د صفت پیدا کړي الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې موږ خپل مالونه د الله په دین ولګو په خپل بچوي ولګو په خپل خزوي ولګو په خپل ځاني ولګو په محتاجانو په غریبانو په فقیرانو ولګو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين